ډېره مننه ټول نه وړاندې مرزاګل شاهین صاحب ته او سلیم ناشاد صاحب ته کتابونو چاپ کولو باندې مبارکي وایم. سپوږمۍ سره خبرې په دې باندې مې یو څو ماتګډ لفظونه لیکلي دي. امید ساتم چې ستاسو به خوښ د بونیر سیمه چې څومره ښکلې رنګینه او ګلورینه ده، دومره د شعر و ادب په ښکلا هم بختوره او ښایسته ده. د دې علاقې پښتانه شاعران په خپله ژبه او ادب دومره مین دي چې حدس اندازه یې نشي کېدی. د بونیر په چنارونو او نښترو کې چې څومره د پت او مروت خوشبویې خورې ورې دي، دومره یې په شاعرانو ادیبانو کې د مینې، محبت او خلوص رنګونه ځای په ځای لیدی شي. دلته د شعر و ادب د محفلونو بازار هر وخت ګرم وي او ځای په ځای پکې د ادبي ټولنو د سیورو د لاندې تنقیدي غونډې او مشاعرې کیږي. ویلی شي چې دلته یو وخت د ګوتو په شمار یو څو مشرانو د پښتو او پښتونولۍ چغې وهلي، ولې نن دا وخت دی چې د پښتو ژبې او ادب سره د مینانو شمېره د حسابه وتلې ده او د وخت د تېرېدو سره سره به نور زلمي هم دې میدان ته رادانګي او د خپلو مشرانو په قدم به قدم ږدي او د خپلې ژبې د خدمت ترسره کولو کې به د هېڅ څه قربانۍ نه مخ نه اړوي. شاعري د ماحول ترجمانه وي. نن سبا که یو اړخ ته زموږ په ټولنه کې د ښایست او رومان رنګونه په زور دي، نو بل اړخ ته د جنګ په ځای د امن او مزاحمت شاعرۍ هم خپل مزل تیز کړی دی. نن که موږ وګورو نو د هر زلمي په ژبه د امن او مینې شعرونه وي. مرورې مرغۍ بیا به ورته راشي که زموږ په سیمه بیا امن و امان شي. د دې شعرونو خالق مرزاګل شاهین د بونیر په چینا کلي کې د محترم شریف زادګل په کور کې د جنورۍ په وړومبۍ ورځ کال 1973 کې سترګې غړولې دي. مرزاګل شاهین هغه ټول مضامین د خپل قلم لاندې راوستي دي کوم چې هغه ته د هغه وخت عصري حالاتو او چاپېریال د لورې راپېښ دي. مرزاګل شاهین د کلام نه د قام پرستۍ خوږې وږمې هم راخیږي. د موسو په شاعرۍ کې لور په لور د قام د مینې رنګونه په نظر راځي. په خپله پښتنه خاوره د خپل قام سره د مینې اظهار داسې کوي. د پښتون د ژوند د هر سړی خبر دی، هرې سختې ته ولاړ لکه د غر دی. تفاوت د خلقو نه من په منځ کې، پښتون یو دی که د لر دی که د بر دی. یا دا چې ژبه د غیر مې د علم تنده نه ماتوي، ته د اغیار ژبه کې علم زه د مور کړم. دا پښتانه به ای شاهینه را بیدار کړم ټول، په دې فضا کې به زه دومره خپل قلم شور کړم. د مرزاګل شاهین په شاعرۍ کې کلیوال رنګونه، مینه، محبت، رافع حالات په نظر راځي. موسو خپل شاعري پر روانه او اسانه ژبه کې کړې ده چې هر څوک پرې په اسانه پوهېدی شي. راشه په دې شعرونو باندې خپله خبرې ختمم. راشه لږ په خیال راته وګوره، ستا په دې خیالونو کې ټکور دی. ستا د کشمالو خوشبو سیلی راوړه، زیړ مازدیګری دی شاهین کور دی. ډېره مننه.